بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ به اوس په دې کې فایر الارم چې کوم سیټ فیټینګ دی هغه به کوس مونږ صحیح شو کنه سیټینګ هم او فیټینګ هم مونږ وایو کنه د فایر الارم د شروع کېدو نه مخکې مونږ له پکار دی چې یو فلور پلان جوړ کړو چې هغه کې صحیح هغه کې فایر الارم لیکلی لکه څنګه چې زموږ سره پاور دی لایټینګ دی سیلینګ دی دې موږ له څه پکار دی هغه کې د الکتریکل انډر زموږ سره صحیح نو باغی باندې موږ الریډي کار کړی دی نو زبر ټول نه اول راشم ویو ته په ویو کې براشم فلور پلان ته صحیح شو ویو ته براشم په ویو کې وچته لاړ شم فلور پلان ته لاړ شم دا ایډیټ کم او الکتریکل پلان ته براشم صحیح شو کړه دا الکتریکل دی کنه نه ها مونږ دې خیال کړی ګوره الکتریکل به الکتریکل انډر بیا موږ څه جوړ کړی الکتریکل پلان فار لایټینګ کنه اوس په دې کې نیو کولا دلته بس ویل کوم فایر الارم ضروري نه چې فایر الارم سیستم به جوړ صحیح ده کنه الارم سیستم د فایر د وجه نه کې دی شي مطلب فوق ډیټیکټر چې کوم دی کنه دا هغه د وجه نه کې دی بل څه د وجه نه کې دی شي ډیټیکټر زیات تر خوده د فایر د پاره کیږي خو مونږ به چلو کو د فایر الارم بولې خیر ها فایر دا ټول د فایر د وجه نه راځي نو او من ټول د فایر اوري دا وځه څه کوم اوکې چې اوکې مې کو دله بوز څه جوړ کما سب ډیسپلین بوله جوړ کما سب ډیسپلین کې بوله څه ولي کما فایر الارم سب ډیسپلین کې تاسو سوالي کړه بیا موږ ته بدی وی کړل تشو شي دس از فایر الارم مطلب دا چې دا کې دې شي د بل څه لپاره به کوم څه الارم کنه نو دا به د فایر لپاره دا اوکې شو اپلای کا اوکې کا دې کې تعالی سره وصل پکې دلته خو خاویو ښکاري نه تعالی کم فلور پکار دي چې ته پکې د الارم سیستم وکړي کم فلور ده ټول پکار دي مړه خل نه وس دا او دغه فلور پکار دي موږ ګراوند وال اینډ او دې ته پکې اجازه نشته ګراوند فلور پکار دي فرست فلور پکار دي سیکنډ فلور پکار په تل فلور لا پاسه آبادی نشته او نه زګه به دا مسکو سمبل وایو هغه د مونږ ځان ته راوړو نه تل فلور د هټ دی او تل فلور خو شای ده کنه فلور خو موجود دی لا پاسه بیکار دا صحیح څنګه ګوره دې سره راغی فایر الارم راغی یعنی نو مونږ دلته کې فایر الارم کنه جوړ کړو نو دلته کې بیا د قشان دي دا سوالیه نشان نه دا چې راغلی دی دا به دلته کې دا په 3D ویو د بار راغلی دا اتوماتیک راغلی دی خیر دی زمونږ فایر الارم ما چې د کوم نوم لیکلو اق راغی اق فایر الارم کې فلور پلان کې 3 پلان راغلی دي نو زه به ګراوند فلور کې ودرېدم کنه مطلب دا چې زمونږ سره هغه ویو جوړ شو ښه نو دای طریقه دا غوړې ښه دا د مضبوط کار لپاره بیا موږ څه کوو موږ به د دې لپاره فیملیز لوډ کوو کم فیملی به لوډ کوو ګوره هیټ ډیټیکټر سموک ډیټیکټر ګیس ډیټیکټر څومره ډیټیکټر چې دی لکه اوس فلور ډیټیکټر خو خیر دغه لپاره راځي هغه د اوبو د بهاو لپاره راځي کنه دا د واټر لپاره صحیح ده ګیس ډیټیکټر سموک نور ډیټیکټر به کوم دی خدای اوسوتي زه اوس لاړم خان دګي زبې چلو کوم چې دا خبره په سیستم کې پکار ده په کمپوننت کې دا ازه چې لوډینګ کوم نو په کمپوننت کې کوم هر یو دغه چې لوډ کوم ما ته بیا لوکیشن خوله ده چې په سی کې په پروګرام ډیټا کې یا دلته چې موږ ډایرکټ راځو کنه دلته کې انټرنل الریډي سلیکټ ګوره موږ وایو په سی کې کنه پروګرام ډیټا کې په اډوډیس کې په ریوټر کې ټیکسچر کې په لایبرری کې په انګلیش امپیریل کې ټول خبرې بس کې دي په انګلیش امپیریل کې دي نو چې په انګلیش امپیریل کې دي نن دغه فایر الارم فایر پروټیکشن څه دی فایر پروټیکشن ای دی فایر پروټیکشن دا به لاړ شي نه
په فایر پروټیکشن کې بیا څه ته لاړ شي دلته کې زموږ سره څه دی دی اسیسریز ته به زه لاړ شم دلته کې چې کومې ډیټیکټرې دي هیټ سموک او ګیس دا درې وړه به دې څه کړم دا به دې لوډ کړم ځکه چې دا د دې دپاره اوس د دې مین ځای کې ته ځو ښه د دې الارم دپاره دا خو مونږ ډیټیکټر یې لوډ کړی خو د هغې دپاره څه پکار دی یو سپیکر هم پکار دی که نه چې اواز وباسي که نه سپیکر نه دی پکار ساوند دپاره چې ساوند به څنګه سپیکر ولا پکار دی که او چې خلک خبرې چې الارم کېږي سپیکر ولا پکار دی که نه چې هلکه اور لګېدلی دی او څه دی خیال دی نور بیا ته پوه یې که نه صحیح شو نو ګوره اوس نو دا به په کوم ځای کې دا به هم په انګلیش امپیریل کې خو دا خبره به په الکتریک او دا اوس موږ سپیکر دا سپیکر چې دی که نه دا دغه والا خبره ده دا کمیونیکیشن والا خبره ده سپیکر په څه کې راځي کمیونیکیشن کې راځي که نه نو سپیکر به له خامخا راوړم فایر الارم کې د دې دغه اهم دی بیا لوډ فین خو روانې مخې ته کېدی چې ستا دا خوله دغه شي دغه سره لږ مخې ته ټپه شي که څه وایي ښه زه به لوډ کړم فیملي زه به اوس بیا هغه انګلیش امپیریل ته ځم دا خو دلته کې راغلی وم په انګلیش امپیریل کې زه یم دلته دا خبره د الکتریکل سره اوس تعلق ساتي څه سره د الکتریکل سره په الکتریکل کې ام ای پی په ام ای پی کې بیا انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن په انفارمیشن کمیونیکیشن کې بیا کمیونیکیشن وایي که نه به خبره نو دلته کې ته راشه دلته کې خو زموږ سره کمیونیکیشن په حوالې سره خو ډېرې خبرې دي صحیح ده که نه نه ټلیفون والا خبرې دي ها وال سپیکر به زه راغلم ما څه لیکلی دی زه به دلته کې چې راشم که نه وال سپیکر وال سپیکر ماله پکار دی دا زما لپاره اهم دی صحیح شوه وال سپیکر هم راغی صحیح شوه اوس موږ له پکار دی سویچ لاله پکار دی ایبرټ سویچ ایبرټ سویچ مطلب دا دی بس خطره ختمه شوه نو دا سویچ څه بند دی که که نه ایبرټ دی که کینسل یې که مطلب یې دا دی هغې ته څه وایي ایبرټ فایر الارم کنټرول پینل څنګه چې موږ پینل هلته کې لګولی دی د هغه دپاره داسې به موږ الارم دپاره هم کنټرول پینل لګو فایر الارم هرن صحیح شو که نه هرن خو به لګوو که نه په کوم ځای کې به کار دی هلته کې به لګوو نو چې هغه اټومیټیکلي خو وال ماونټډ چې په دیوال باندې فکس وي په دې کې د چت دپاره ومي که نه مینول پول سټیشن صحیح شو که نه نو دا زموږ دا هم د فایر د دغه لپاره پول کې باندې راښکودل که نه او فایر الارم سپیکر هم موږ الریډي دغه کړی دی صحیح ده نو دا فیملي به زموږ سره اوس په کوم ځای کې دا هم په دغه ځای کې دی ګوره ښه لوډ ته راشه ښه په انفارمیشن اینډ کمیونیکیشن ته به دننه لاړ شم کمیونیکیشن ته به اوس نه راځم چېرته به راځم فایر الارم ته به راځم څه ته به راځم دلته کې چې څه دی به لوډ کړم دې ته نه ګورم چې ګورئ هیټ ډیټیکټر پکې شته ایبرټ سویچ پکې شته انپوټ ماډیول دا ګوره ښه دې نه ښه لاړ شي ګورئ او که نه د دیوال لپاره فایر الارم هولډ اوپن خو دا پکې ما چې کوم تا ته ووایي که نه دا پکې څه دي دا پکې اهم دي ځکه داسې خو موږ دا ټول لوډ کولی شو ټول نه شو لوډ کولی څه ټول سلیکټ کړئ او صحیح که لوډ یې کړم ټول لوډ کړئ زموږ چې پکې څه پکار دي چې اوس په دې هغه بیا دغه ځای کې موجود دي سمپل او ساده طریقې ده څنګه چې مونږ د سیلینګ لایټ لګوو خیال دې دغه طریقه ده ښه داسې لوډ شي ما دلته کې به دې ټرین کې
فهم لوډ ځکه چې په دې کې شته نه خپله په دې چې ډایرکټ لوډ کېږي نه صحیح ده دې لږ صبر به وکړو اوکې به ورته ووایو صحیح شو اوس به راشو مونږه د دې پلیسمنټ ته صحیح شو که نه په هغه ځای کې به ډیټیکټر یې لګوو په کوم ځای کې چې مونږ ته پته وي چې یاره دلته کې یا فار ایگزامپل په کنټرول روم کې هم دغه لګېدلي صحیح ده که نه لګېدلي که نه ډیټیکټر یې پکې لګېدلي یا هیټ ډیټیکټر پکې هم لګېدلی د خپل حد نه سیوا شي نو هغه بیا څه کوي مونږ ته ساوند به راکوي ښه دا دې لرګه نو زه به چېرته کې ځم په ډیوایس کې به چېرته ځم مونږ چې کوم فیملی لوډ کړي دي که نه هغه به دلته کې اوس موجود دي هغه خپل خپل ځایونو ته تللي دي صحیح شوه نو مونږ له اول څه شی پکار دی ډیټیکټر به پکې وګورو ښه چې شته که نه صحیح لیکلی دی هیټ ډیټیکټر فلیم ډیټیکټر شغله هیټ ډیټیکټر بیا په هیټ ډیټیکټر کې زموږ سره مختلف قسمونه دي پکې بیا څه کوو سټینډر پکې لګوو خیال نه دی ها دا وګورئ سموک ډیټیکټر پکې مونږ لګوو سموک ډیټیکټر یې همیشه په سیلینګ باندې جوړېږي ښه په څه باندې لګي نو دلته کې به زه لاړ شم په سیلینګ باندې لګي که نه چې په سیلینګ باندې لګي نو دلته کې زه په ګراوند فلور باندې ولاړ نه یم نو دلته کې ولې نه لګي سیلینګ خو الریډي موجود دی نه نه سیلینګ په فلور باندې نو ون ګاوند هم شي خو دلته کې به نه ښکارېږي یعنې سیلینګ پکې مونږ ته نه ښکاري ښه اوس ګورو چې رینج ته راځو که نه په دې رینج کې زموږ سره څه دی ګراوند وال ایم کې شي نو سیلینګ اندازه پکې راځي که نه دا به ګراوند خو صحیح ولاړ یم لوک اپ پیغام ها اوس په دې رینج کې دا مسله ده که نه چې زموږ سره په دې کې سیلینګ نه ښکاري خیال دې ورته چې سیلینګ پکې نه ښکاري نو موږ به سیلینګ ته ځو مجبوري ده سیلینګ ته راغلو خیال دې ډیوایس باندې کلیک وکړه ډایرکټ به دلته کې اوس پلیس آن فیس دا راغلی دی په دې کې یې لګوو 3 بجې هم شوې ښه سموک ډیټیکټر چې په کم کم ځای کې ضرورت دی هلته کې ولګوه صحیح ده که نه زه به یم چې یاره بس هسې زه پلیسمنټ د دې دپاره کومه چې صرف پرې مونږ پوه شو ښه صحیح شوه که نه سموک ډیټیکټر دا مې دلته هم ولګوو دلته مې هم ولګوو نه څه مې نه دي ما لاس مې عادت دی شو صحیح شو ښه اوس دلته راشه په ډیټیکټر کې ته نور څه ډیټیکټر وګوره ستا سره مختلف ډیټیکټر دي ښه هیټ ډیټیکټر دا اوس مونږ کوم یو ولګوو سموک ډیټیکټر یې ولګوو ایر اسلامبیک آیونایزیشن پلین دا بیا دي هغه خپل قسمونه دي دا به ته بیا ځان سټډي کې ستا چې پکې کوم ضرورت دی هغه دی هیټ ډیټیکټر به ترې ولګوو سټینډر ښه سټینډر به ترې هیټ ډیټیکټر ولګوو صحیح شو صرف بې ځان په وګوو ښه د دې دا لیجن به بیا تاسو هم پېژنئ چې هیټ ډیټیکټر دپاره څه دی صحیح شو که نه په دې کمپیوټر کې فار ایگزامپل زموږ سره هیټ دی دلته کې یا څه پخلی بخلی کېږي یا څه که نه یا دلته کې زموږ سره دا داسې یو سټور دی چې په هغې کې زموږ له هیټ په کار نه دی کوډ سټور دی او هغه هغې کې هیټ ډیټیکټر لازمي دی داسې دنیا خبرې دي ښه اوس مونږه دا خو مونږ ډیټیکټر ولګوو صحیح شو الکتریکل اکوپمنټ ته به راشم صحیح شو په دې کې مونږ څه خبره کړې وه کم پینل به پکې مونږ څه چې لګوو فایر الارم کنټرول پینل فایر پکې فایر الارم ته راشئ دلته کې څه لیکلی کنټرول پینل لیکلی دی صحیح شو که نه
دا کنټرول پینل زه به کوم ګراوند فلور کې یم نو په ګراوند کې صحیح دی خیال دی دلته کې بس دی به دا هغه پینل مخالف کې ولا صحیح ده زه دا هغه سره دا یاد ساتئ دا چې ته کوم دا هغه سره جوړ نه ښه دا په کنټرول روم کې نه صحیح شو ځکه چې اکثر په کنټرول روم کې ور دی صحیح ده ما سره واغستل ها اوس مونږ به دې کې سپیکر نه راغسته ها دا سپیکر شو کنه دا به کې دي سي دا سیلینګ ماونټډ دی نه نو مونږه که سیلینګ ماونټډ مونږ له پکاره جو ټیک ته سیلینګ ماونټډ خو ټول نه هلي دا چته غواړم او دا خو بهر لګېدلی ها یو بدلته ولګو یو بدلته ولګو کته خیال کړی په دې شاپینګ مالو کې په سیلینګ کې د هغه د میوزیک لپاره هم لګولي او دا کته زمان سنس ته لاړ شي هلته کې هم دا لګېدلي ته زمان سنس ته لاړ شي که نه هلته کې ته وګوره چې سپیکر نه راځي او هغو کیبل ټرې دومره کیبل ټرې لګېدلي چې حد نشته ته به دا نظاره وکړې خامخا به وکړې ښه صحیح شو ښه دلته کې زموږ سره وال ماونټډ سپیکر پکې هم دي سیلینګ پکې هم دي چې کم یو ستا ضرورت و بس هغه راچوته وه خو مونږ به دې خبره باندې اوس ځان پوه کوو ټیک شو بل خو به داسې نشته سپیکر وشو که مونږ وایو چې د وال سپیکر پکې هم لازمي دی وال هغه پکې هم بیا ولګوي سړی میتډالوجي ټوله سیم ده هغه که ته هر یو کمپوننټ لګې صحیح ده که نه میتډالوجي سیم ده ښه په دې کې ما ځکه ډېرې خبرې تاسو نه دي لیکلي ما دا کار دلته ما کړی دا کار مونږ مخکې کړی دی څنګه سیلینګ لایټ یې لګوو سپیکر لګوو دا داسې ده اوس دې له به څه کوو سرکټ پورې جوړو دا ما کنټرول دا مې سلیکټ کړو دا مې سلیکټ کړو صحیح ده دا دې ټول سلیکټ د دې سره اوس د هغې سره مختلفې خبرې دي د دې سره اوس دا خبره ده ټیک شو او دا ټول په الارم سیستم کې راځي کنه یو الارم سیستم فایر الارم سیستم ته لاړ شه یو بل سره کنیکټ شو کنه شو ها یو بل تاسو وایرینګ ولا تاسو وایرینګ ما خو وایرینګ نه خو خپل باندې ډیټ کیږي خو ما دا راچولې خو نه ده وایرینګ مو نه اچوم پوه شي دا زموږ سره سرکټ جوړ شو د چا سره جوړ شو 16 بای 19 16 بای 19 چې د موږ لیکو نو خامخا صحیح شو کزه دلته کې ارکو منوالو باندې مثلا دا جوړ شي وایرینګ پالو ګوره پینل نشاندهی دلته ده کنه ها اوس دلته کې دا پینل جوړ شوی دی خو د او اصل کې دی په ګراوند پاور ته لاړ شم په لایټ کې نو پاور ته لاړ شم په لایټ کې هم سلیکټ کیږي په پاور کې هاي دی دا دی کنه دې 16 بای سلیکلو کنه نو دې څنګه ده پکار موږ به تاسو لیکو پینل نیم فایر او الارم فایر الارم P1 کې دې چې بچتونو باندې جدا جدا یې بیا په سره د P2 او P3 بوته ویاو او زه زما دلته کې خوشته کنه اوس خل نه کارال دغه شو خدل دغه زما په دې فایر الارم کې دا سیلینګ لایټ ساتي صحیح ده یا به دا ریسپټیکل ساتي صحیح شو کنه نو د دې دا فایر الارم نه ده د فایر الارم دا رینج وګوره ویو رینج ښه دا د بیا د ویو رینج سره دا خبرې ده نو ساتي ګور ویو رینج به په کوم ځای کې دی دا کلر دی دا ګرافیک دی انډرلے کراپ ویو رینج وګورئ ها ویو رینج اوس ګوره د دې هغه بند دی ښه مطلب دا چې دا زموږ سره دا خو مونږ نو دا ویو رینج نه دی دلته کې زه راځم کنه دی ویو ته په ویو کې به راشم فلور پلین ته په فلور پلین کې به راځم ایډیټ کوم فایر الارم دی په دې کې به دا رینج ښه دی
ویو رینج دا نه دی؟ دلته کې څه لیکلی دی چارج چارج ورکړی دی نو ځکه لاندې هغه ریسپټیکل ورسره ځکه ښکاري نو دې ته اټیکه موږ په 9 باندې کار کړی دی چې 8 مې ګوري هغه ته پناه شو سپې شته به کې کنه 8 مې بیا به ست کوزه نو موږ اپلای اوکې به کو ما چې دا ریسپټیکل ورسره نه ښکاري ها په دې وسه دا ریسپټیکل ښکاري دا څه خبره نه ده ښکاري به کې مړه خو د دې آسان کار دا دی په دې سیلینګ لایټ باندې مې رائټ کلیک کو هایټ درالم اوس دلته کې الیمنٹ هایټ کیږي کنه سلیکټ انسټنس ترا شو ویزیبل ان ویو دا ټول به سلیکټ شي ټول سلیکټ شو کنه هایټ الیمنٹ درته نشو خاوس دې ریسپټیکل ترا شو سلیکټ ویزیبل ان ویو وشو جی صحیح کا هایټ یې کنه دا الیمنٹ هایټ سپا دي شو فایل اعلان پاتې شو خیال دې د دې مطلب دا دی چې یاره بیک ګراوند فلور ته به زموږ دلته به هم نه یو وې هلته صرف د فایل اعلان نه لاړو چې موږ د جاخنه جوړي وایي کنه نو زموږ ذهن وس کلیر دی موږ نوې کار تم لګا ډډي بلېږي خیال دې غزل دغه سی اس کما دلته کې زموږ سره سیلینګ نه ډیټیکټ کیږي نو په دې وجه باندې دا مسله به تیم زو باسم ان شاء الله چې دلته کې دا سیلینګ ولې نه راځي په دې کې سیلینګ ولې نشته زه خو پلین ویو درالم هلته کې ما دا سیلینګ وکړو بیا دلته کې ولې سیلینګ نشته ها دلته کې به ارکیټیکچر نه هوګم سیلینګ به کې وګورم چې دغه دا ده څنګه به نه غنښته وګورو ها په دې خبرو باندې مونږ پوه شو کنه بس په دې پینل باندې کلیک وکړه دا شروع کړئ د فایل اعلان چلو شو دا سره ګڼ هغه کې لیفت او رائټ والا خبرې نشته یعنی بریکر سیستم پکې په جفت کې نشته او بس یو سیستم دی ها اوسه فایل اعلان ٹھیک شو دا خبره شو او بل دا شو چې په دې باندې کلیک وکړم د دې دغه الکتریک سرکټ نیم چې موږ چینج کړو دلته تاسو خبر اخلي دا نیم راغلی دی نه کوم اوس په براوزر کې وګورو کنه سیستم براوزر کې دلته کې جدا فایل الارم جوړ شوی دی صحیح ده په دې کې بدن نه جدا سرکټ د دې پینل سره یعنی فایل الارم P1 سره زموږ سره دا سرکټ دی واشه په خبره سوي سم مزه کوي کنه مزه کوي خو چې زه یې کوم کنه نه بالو مزه وکړي چې ته یې وکړي